الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هغه کسون چې انفاق کوي په اسانۍ او تنګۍ کې او خصوصا چې غصې لره زغمین کې وي او خلک ته معافي کوین کې وي او الله تعالی نیکي کوین کې خوشوي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او هغه کسون چې کله څه فاحش کور وکي یا په خپل ځانونه ظلم وکي نو الله تعالی یاد کوي او ورپسې د خپل ګناهینه د پوره بخښنه وغوړي او بل څوک دی چې ګناهینه وبخشي غیر د الله تعالی نه او څه چې دوی کړي وي په هغه اصرار کلکوالی ونه کوي په دې حال کې چې دوی پوهیږي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دغه کسون چې دې بدله د خپل رب له جانبه بخښنه دو او داسې جنتونه دي چې د هغې د لاندې ویلې بهیږي چې په هغې کې به دوی همیشه وي او د ښه عمل کوونکي د پوره ښه اجر دی. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بېشکه له توسې مخکې ډېرې طریقې او پیښې تېرې شوي دي نو توسې په مځکه کې وګرځئ بیا وکسئ چې د درویغ ګڼونکي انجام څنګه و. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلک د پوره بیان دی او د پرهیزګارانو د پوره لار ښوونه او نصیحت دی.